که هر څو دې د ښایست له مخه سره ځي نه مې خپېزې ستا له دره نه مې زړه ځي او د دې نورو خلکو خپله خپله خوښه خدا یو سړي ته سوال وکړي چې نه ځي. نو زه به غزل داسې وایم وزیر صاحب چې که غرغرې کړم او ړنګ کړم دیوالونه یاره، که غرغرې کړم او رنګ کړم دیوالونه یاره، را باندې یخ بشي د ډېرو خلکو زړونه یاره. او راشه چې زړه لکه غنم در پسې وچاودلو، راشه چې زړه لکه غنم در پسې وچاودلو، راشه چې شونډو مې نیولې دي پاړونه یاره. او تا ته دروړی ګل مې وچ په کتابچه کې پروت دی، تا ته دروړی ګل مې وچ په کتابچه کې پروت دی، پښتون به نه یم چې بیا واخلم ګلونه یاره. ډېره مننه. تا ته دروړی ګل مې وچ په کتابچه کې پروت دی، پښتون به نه یم چې بیا واخلم ګلونه یاره. او نه یزید کړی وې نه کړی وې میرې مور په چا، زمان صاحب نه یزید کړی وې نه کړی وې میرې مور په چا، کومې کانې چې تا په ما وکړې ژوندونه یاره. نه یزید کړی وې نه کړی وې میرې مور په چا، کومې کانې چې تا په ما وکړې ژوندونه یاره. وزیري صاحب یا خلالی بیلمه یا دنیا ورانیږي خلکو، یا خلالی بیلمه یا دنیا ورانیږي خلکو، هر څه بدل احساسومه له پرونه یاره. یا خلالی بیلمه یا دنیا ورانیږي خلکه، هر څه بدل احساسومه له پرونه یاره. نارې کړم چغې کړم ستا نامه په زوره واخلم، نارې کړم چغې کړم ستا نامه په زوره واخلم، خو په ځواب کې بیرته واورم خپل غږونه یاره.